یو چا راته د مینې قصه کوله وایي مین ومه بیا یو ورځ زردالو مې راخیستي ول وایي را روان ومه نو چې له دې خوا نه یوه ډله ښځې را روانې دي وي دا د ما معشوقان پکې وله وي چې ومې لیدله د سړی به نه یادوم که یاد یې کم ډېر بې وفې سړي خو مینه خو طالبانو ما نه چا پوښتنه وکړله مینه خو طالبانو دا یو اصل د باید اوسي خو شرعي چوکاټ کوو وایي داسې را روان وو ښځې یوه ډله را روانه وه چې د ما معشوقان پکې راغلل نو ما ویل اوس که نه دومره ډېر وخت پخوا وخت وایي غږېدی چېرته سوې نو همداسې چې تېرېدلو نو زه خو یې داسې ورخطا سوم بیخي خو ځان د معشوقې مې دومره غوږ کې راته ویلې چې بېرته راتاو سه د زردالو وشینده مونږ به یې درسره راټولو همدومره وخت کې به مسکا اوسي نو چې تېر را بېر سولو سره زه بېرته راتاو سوم بېرته داسې لاړلم ښځې خو کراکه راځي نو چې له اخوا نه بېرته را روان سوم د زردالو داسې لکه چې رانه تویې سول ټول ما خو وشیندل که نه تویې سول نو ښځې راغسولې راټولولې را سره زه خپلې معشوقې سره څو خبرې مې ورسره وکړې دا هم طالبانو ډېره لویه بادشاهي وه نو مینه څه ده چې ډېر دوام کوي چې وصال نه وي پکې کله چې وصال ډېر وي طالب ځکه خلک وایي پخوا ولې داسې مینې وي اوس نسته اصل علت یې دا پخوا موبایل نه ځکه طالبانو مینو څوک